ارشاد ذکر د وفا چې څوک کوي زه به در یاد شم. ذکر د وفا چې څوک کوي زه به در یاد شم، او څوک هم خپل مین چې یادوي زه به در یاد شم. ډېر ښه ډېر ښه. ذکر د وفا چې څوک کوي زه به در یاد شم، او څوک هم خپل مین چې یادوي زه به در یاد شم. او سترګې به دې ډکې کړي مجروح صاحب، سترګې به دې ډکې کړي منظر د آخري ماښام. سترګې به دې ډکې کړي منظر د آخري ماښام، کډې مسافر چې باروي زه به در یاد شم. ډېر الله ډېر الله ډېر زبردست. بل د چې دې کې شعر کې کله چې په سره غرمه یوازې دشت کې پاتې شي. دې شعر ته غوږ ونیسئ. کله چې په سره غرمه یوازې دشت کې پاتې شي او خپې چې سره ځمکه سوځوي زه به در یاد شم. ډېر الله ډېر الله. کله چې په سره غرمه یوازې دشت کې پاتې شي خپې چې سره ځمکه سوځوي زه به در یاد شم. ډېر ښه. او شعر ده چې وایم ووایه ارشاد. لمس زما د شونډو به په خپل رخسار محسوس کړي ډېر. لمس زما د شونډو به په خپل رخسار محسوس کړي ډېر، او دوه مین چې یو بل ښکلوي زه به در یاد شم. ډېر ښه ډېر ښه. بیا وایه. لمس زما د شونډو به په خپل رخسار محسوس کړي ډېر، او دوه مین چې یو بل ښکلوي زه به در یاد شم. او مقصد چې ډېر به د حیران د ډکې غېږې ارمان وکړي ګل. ډېر به د حیران د ډکې غېږې ارمان وکړي ګل، وخت چې په تا کاڼي ولوي زه به در یاد شم. ډېر ښه ډېر